د شیطان لښکرې. إنه لكم عدو مبين. هغه تل هڅه کوي چې تاسو مات کی، تاسو خفه کی، تاسو په تیارې او ګمراهۍ کې گیر کړي. له هماغه پیل نه چې موږ سره دښمن شو، دا یې کار دی. ابلیس وویل: پروردګاره، دا چې زه د انسان لپاره ناهیلی کړم، زه هم هغوی ته بدي ښه ښکاره کوم او ګمراه کوم یې. او د تاریخ په لړ کې دا هغه و چې د بربادۍ او جنگ اصلي لامل دی. او نن هغه له هر وخت ډیر ځواکمن شوی. د هغه لښکر ځواکمن شوي، شیطان پرستان، فراماناسوري، ایلومیناټي. دا ډلې ابلیس ته ډیر وفاداره دي. هغوی له هرې لارې جګړه وکړه تر څو خپل فکر زموږ مغزو کې پیچکاري کړي. هغوی د خپلې خوښې دین یعنی شیطان پرستی، د خوښې سیاسی نظام یې او خپل اقتصادي نظام یې رامنځته کړ. هغوی د چال نه ډکو طرحو سره د خپلې خوښې افراد په حکومتونو او لوی شرکتونو کې ځای پر ځای کړه تر څو د خلکو نړۍ کنټرول ترلاسه کړي. یو نوی نړیوال نظام، یو داسې نړۍ چې ریښتینی قانون ولري، نه د ځنګل قانون. دا به ډیر زر نړۍ کې د پلي کېدو وړ وي. که مو په طرحه کې بریالي شو چې بریالي کیږو، به مونږ به په رښتیا هم نړۍ کنټرول کړی شو. هغه نظام چې پکې متحده ایالات او د باور وړ خلک کولی شي سوله ییز نقش د ملل متحد په موخو او ژمنو کې ترسره کړي. موږ په خپله ټولنه کې د یو لوی بدلون شاهدان وو. د یوې نوې نړۍ د قوانینو اوج ته رسېدل. موږ د ټکنالوژۍ او تجربو د ادغامېدو شاهدان یو. موږ په چټکۍ سره د افکارو، کلتور، سیاست او اقتصاد د انتقال شاهد یو چې له یو ملت نه بل ملت ته درومي. او دا ټکنالوژي چې د افکارو د انتقال وړتیا لري، زموږ د انساني ارزښتونو تګلاره، زموږ د خوراک کولو طرز، زموږ مینه، زموږ سرګرمي، نژادي ارزښتونه، کلتور مو، فکرونه مو په ټولې نړۍ کې د لیږد او یا بدلون وړ دي. دا نړیواله کېدل دي. په دې ټکنالوژۍ کې دا لوی بدلون او دا لوی پیښې چې هره ورځ نړۍ کې ترسره کیږي چې اوس خپل اوج ته رسېدلي. او موږ وینو چې ډیری خلک بیچارګۍ سره لاس او ګریوان دي. او موږ وایو چې په خلکو باندې څه شوي، په دې نړۍ څه شوي. سره له دې چې لیدلوري مو توپیر کوي، ملتونه مو توپیر کوي، تګلارو مو هم پخوا توپیر کوه، خو یو بل ته به مو احترام لره، باور به مو و. اما اوس وینو چې سیاست چې اصلي اقتدار نه دی. اوس یوازې اقتصاد دی چې د ټولنې ټول امور کنټرول کوي. موږ وینو چې د دولت لوی خلک د اقتصادي ځواکونو په خدمت کې دي. یعنی نور اصلي ځواک د جنرالانو په لاس کې نه دی، بلکې ځواک د هغه چا په لاس کې دی چې اقتصاد کنټرول کوي. ځواک د بانکي سیستمونو سره دی. او وینو چې سیاسیون یوازې د عامه اړیکو د ریاست په څیر دنده ترسره کوي. هغوی یوازې د خلکو کنټرول کوي، دا چې څنګه خلک په آرامه ویده کي یا یې د سترګو خوب ورنه وتښتوي. او وینو چې د همدې عمله خلک پریشان او خفګان لري، ځکه د دوی ژوند د فرهنګي لوبو له لارې بمبارد شوی دی. او دا فرهنګي پیښې د دوی د ژوند تر ټولو مهمه برخه ګرځېدلې. نړیوال جام، لیگ برتر، رګبي، کرکټ، هاکي، ټینس، هر ورزش چې وي، وینو چې ټول ملتونه ورنه راچاپیر دي. او اوس ملي اتلان زموږ ورزشکاران دي. آن په سعودي عربستان او زموږ خپلو اسلامي هیوادونو کې.
اوسني اتلان هماغه فوټبال کوونکي دي، هغه اتل چې کوچنی توپ جال ته دننه کوي، هغوی د خلکو اتلان دي. په داسې حال کې چې ځمکه له وینو ډکه شوه، خو موږ له دې کارو سره بوخت ساتل کیږو، او دا یو ډول ذهني تلقین دی چې موږ ته راکول کیږي. د داسې قوي موسیقۍ سره چې زموږ له احساس سره لوبه کوي، هغه ویډیوګانې چې ټولې نړۍ کې خپریږي، د خلکو د فکر کولو شکل بدل شوی دی. نن خلک د ورزش اتلانو سره مینه لري، آن خپل هویت یې هیر کړی دی. ناست دي چې ځان بدل کی، د ویښتو رنګ بدل کی، د خپلو سترګو رنګ بدل کی، د خبرو کولو طرز او کالیو طرز خپل بدل کی. په پراخه کچه بیا د خلکو د معتاده کېدو شهیدان یو. دا حالت هغه وخت ته رسېدلی چې بشر کې یې نظیر نشته. وروسته له دې چې ما 26 هیوادو ته سفر وکړ، ومې لیده چې ډیری مسلمانه ځوانان له همدې ستونزې سره پنجې نرموي. دا زموږ په هیوادونو کې په پراخ ډول رواج شوی. هر شکل یې چې وي، کوکنار، LSD، سایکیډیلیک، ډپریسانت، هر یو یې تاسو ته بیل حس او نشه درکوي، خو یوه دروغجنه نړۍ او دروغجنه وابستګي درته پیدا کوي. نو تاسو معتاده کیږئ او الله تعالی هیروي. ستاسو خدای همدغه مخدره مواد وي، ستاسو خدای نشي وي، ځکه یې دا اعتیاد په خلکو کې پراخ ډول باندې رامنځته کړی دی. د هغوی ماسونیکه طرحه دا ده چې نړۍ د دجال یا دروغجن پیام راوړونکي لپاره آماده کړي. له انس ابن مالک نه روایت ده چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وفرمایل، هیڅ پیغمبر نه و چې خپل قوم ته یې د هغه نه هشدار نه وي ورکړی. پوه شئ چې هغه یوه سترګه لري او ستاسو خدای یو سترګی نه دی، او د هغه په تندي کې د کاف ری حروف لیکل شوي. دا ډالر دی چې تاسو یې ټول پیژنئ. او د دې ډالرو په یوه حصه کې یو مهر موجود ده چې ورته د متحده ایالاتو سلطنتي مهر ویل کیږي. دا د هغوی مهر او نښه ده. دا دقیقا هغه څه دي چې د دوی په مهر کې دي. یو حرم او یوه سترګه. اوس دا سترګه هغوی لپاره رب النوع یا لمر ده چې د لمر د شعاع مفهوم ورنه اخلي. دا نو د لمر خدای دی چې د میترایی خصوصیات لري. دا د ماسونریانو خدای دی. 14 پنځه ستوري که یې ترمنځ خطوط رسم کوي، ورنه یو 6 ستوری جوړیږي. که دا ستوري د حرم په نښې باندې کیږدئ، نو د هغې زاویې د هغې پورته ځانګړو حروفو ته اشاره کوي چې ویل کیږي یو انګرام دی. په امریکایي ډکشنرۍ کې د انګرام توری شته ده چې معنا یې د یوې کلمې د عمدي پټولو لپاره د بلې کلمې استعمال ده. نو که تاسو دا حروف بیرته خپلو ځایونو باندې کیږدئ، نو د ماسون کلمه ورنه جوړیږي. نو موږ په دې پوهیږو چې سلطنتي نښه د ماسونریانو له عقیدې سرچشمه اخلي. په دې برخه کې څېړنه یوازې اینوګرافي پورې اړه نه لري. ویل کېږي چې 14 په عاداتو کې تر ټولو رټل شوی عادت دی په غرب کې چې یو ډالري پیسې کې یو سمبول کې پټ شوی. هغوی 14 حروف ته په تکراري شکل اشاره کړې ده. 14 پاڼې د زیتون په وږي کې چې د عقاب ښي پنجه کې دي، او 14 تیره په چپه پنجه کې، 14 ستوري د باز پر سر، او د زغرې په سر هم 14 نښې. د بازو وزرې وشمارئ. په چپ لوري یې 22 پاڼې او 33 پاڼې یې په ښي وزر کې دي. ویل کېږي چې دا د ماسونریانو 33 درجو رتبې ته اشاره ده چې د سکاټلندي خاندان د عالی شورا لخوا معرفي شوي، چې د امریکا ماسونریانو تر ټولو ځواکمن نظام بلل کیږي او مرکز یې په واشنګټن کې دی. که ګورئ ټول حرم جوړ شوی دی، پرته له پورتنۍ برخې د هغې پورتنۍ سترګه په هوا کې ده او تر اوسه پورې ښکته شوې نه ده. هغوی په دې باور دي چې باید ماسونري پروژه یې پای ته ورسیږي چې ورته د نووس اوردوس سیکولریم وایي.
او ورپسې انوټکیوټوپیس یعنی هغه زموږ له پروژې راضي ده، یا په عامه اصطلاح کوم خدای چې هغوی پرې باور لري له دې پروژې راضي ده. اوس نو دا پروژه څه ده چې د دوی خدای ورنه راضي ده؟ دا پروژه په اصل کې د نړۍ سیکولر کول دي، یعنی د نړۍ خالی کول له دیني عقایدو نه. دا یې پروژه ده ځکه خو ورته نووس اوردوس سیکولریم وایي، یو سیکولر نظام یا دنیا پرستی. ځینې وخت حقیقت دومره په ډاګه وي چې درک کیدی نشي. اړتیا ده چې د دنیا په اړه خپل ړوند اند یو هوښیار اند باندې بدل کړو. آیا موږ داسې نړۍ کې اوسیږو چې زموږ په اړه یې له مخکې اجنډا جوړه کړې؟ آیا موږ خپلواکه ژوند کوو یا هر څه لوړ رتبه خلک کنټرول کوي؟ خپل ماغزه خلاص کړه.